ریاض خان د ملګري وایي ورځې صاحب چې تاسو خپله څه کې تاسو خوښېږي څه شی غزل زیات که د ولسي سندرې ټپې چاربیتې؟ نو دا خو داسې ده خوږه بچه دي چې غزل ولسي سندره داسې ټپې داسې نور که نه لکه ټول یو بل سره تړلي دي لکه دا یو ویرایټي ده زموږ سره. نو زموږ په خپله غزل نه خوښېږي، ټپې نه خوښېږي، ولسي سندره نه خوښېږي. نو د هر څه خپل ځای دی. د غزلو خپل یو پروګرام وي، د هغې خپل یو انوایرمنټ وي او یو دغې او د ولسي سندرو خپل یو ځای، خپل یو لکه داسې ګرم ګرم چې خلک ورته ګډاګانې وکړي، داسې دغه وکړي او ټپې نه خوښېږي. نو بس دا ټول غزل ټپې سندرې ټولې مې خوښېږي دي. ریشم جان یو ویرایټي ده که نه دي. ریشم ته به لاړ شو. ریشمه ته راته ووایه ستا خو دا ټپې مونږ اورېدې دا هم داسې تا ارامې ارامې سلو دې جوړې کړي دي. نو دا داسې په پام کې لري چې داسې څه وایي چې دا لږ یاد خبره چې لږ ګرم وي که نه، ټمپو یې لږه تېز وي او زموږ په دا سیمه کې خلک خو لږې ګرمې ګرمې سندرې